برېښنا په اونۍ کې د برېښنا لګښتونو پر وخت ورکړه او برېښنایي سیستمونو تنظیم په تړاو ناسته. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایي رئیس ښاغلي ډاکټر عبدالباري عمر صنعتکارانو سره ګډې نسته کې د صنعت د اهمیت سربېره د برېښنا منظم ویش او تخنیکي زیانونو مخنیوي لپاره د صنعتي فابریکو ترانسفرمرونو تنظیم او برېښنا لګښت پیسو پر وخت تحویلولو ټینګار وکړ. هممهاله صنعتکارانو د افغانستان برېښنا شرکت رهبري له هر اړخیزه همکاریو مننه وکړه، خپل اړوند وړاندیزونه یې شریک کړل او ژمنه یې وکړه چې د برېښنا لګښتونو پیسې به پر وخت تحویلوي. با گرم شدن هوا و به منظور جلوگیری از قطع برق، دستگاه حرارتی 105 میگاواتی ترخیل به فعالیت آغاز کرد. در افغانستان برېښنا شرکت به خاطر گرم شدن هوا و برای تامین برق به مشتریان، دستگاه حرارتی 105 میگاواتی ترخیل را فعال نمود. قابل یادآوری است که برق حرارتی 105 میگاواتی ترخیل با هزینه مالی سنگین برای د افغانستان برېښنا شرکت تمام می شود. تیر یوه اونۍ کې د 1009 پیرودونکو ستونزو ته رسیدنه شوې. د افغانستان برېښنا شرکت شکایتونو اوریدو مدیریت کارکونکو په تیر یوه اونۍ کې د 1009 پیرودونکو ستونزو ته پر وخت رسیدنه کړې. د ستونزو حل هڅو په دوام د پیرودونکو خدمتونو 144 شمیرې له لارې د 683 واتس اپ شمیرې له لارې د 240 او په حضوري ډول د 109 پیرودونکو ستونزو ته رسیدنه شوې او اړوند ستونزې حل شوې. حل مشکلات اضافه باری در اولویت. روند تعویض سیم‌های فرسوده با سرعت جریان دارد. کارمندان ریاست عملیاتی د افغانستان برېښنا شرکت در هر گوشه و کنار کشور با سرعت تلاش دارند تا سیم‌های فرسوده را با سیم‌های جدید ABC تعویض نمایند. تبدیلی سیم‌های فرسوده به سیم‌های ABC گام است در جهت تامین برق مطمئن برای مشتریان و حل مشکلات ناشی از اضافه باری تا برق تقویت و پایدار گردد.